عبدالعزیز ډیر عادل بادشاہ تیر شوی دی، دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاہ یو که آخره زمانه کې حضرت مهدی راځي نو وي و باقي سوال نه پیدا کېږي. داسې انصافدارو. د ښځه د بادشاہ لور وه او د تره لور یې وه او ډیر دولتمند انسان و. دومره دولتمندو چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماښام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنه انتها ته رسېدلې. پوټې ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو د لس به بدلې کړې او ښځه د بادشاه لور وه او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و، دولت ته و، اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر و. چې کله بادشاهي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټولې بیت المال کې جمع کړ، یو جوړه کې به ګرځېده، د جمعې په ورځ به غسلخانې ته ننوت، جوړه به ووینځله په خپله ځان له، نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته. غټې غټې ټوټې به جامو ته څادرونو ته لګېدلې وې او چې څومره سامان مال دولت ور سره هغه د ښځې نه واغېش وې. ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی، که تا له پلارم کړی د بیت المال دی، خفه کېږه دا ټول بیت المال ته وقف کوم. وی که ما سره زما په دې جون گزاره کولی چې خو ډېره ښه ده، که نشي کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړمه، ته خپل انتظام ځان په خپله کوه. هغې وی نه ولې نه کوم تا سره گزاره. جون دی دا بادشاه ته چې ورسېد جون دی د سختو د تکلیفونو شو. دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د ده په بادشاه کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده، په ګډو چیلو به حمله نه کوله. دا د عقل نه بار خبره ده، دې ته غټ کرامت ویل کېږي، عقل نه بار خبره ده. یو ورځ شرمخ په چیلې حمله وکړه او چیلې وشلوله چې کوم شپونکي و هغه وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله؟ غلطه خبره دی وکړه، خولې نه دې غلطه وویستله. خو د اخبار نشته، ټي وي نشته، بل څه نشته. هغه زمانه کې دا سو نه ورته وایي چې تا ته څه پته ولګېده، خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی. ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وایي چې وفات شو؟ وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو. د څه نه ته وی؟ وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده نو شرمخان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سره سرېدل، حمله نه ده کړې. او نن شرمخ زما په چیلې حمله وکړه. معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی. نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی دی. واقعي چې معلومات وشو عین هم هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. څومره نیک بادشاه. نو د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه، وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه صاحب؟ حضرت معاویه صحابي دی، کوم یو پکې غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غوني غوني کړ، ویښته مې ودرېدل. دا دې څه وی؟ ولې صاحب وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړونه ډکه شي، ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي، نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کوم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. دا خو لا لویه خبره ده، د هغه اس هم لویه خبره ده. د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي. دا خو د حضور پاک ملګری دی، صحابي دی. اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي، اول نمبر. او نبی علیہ السلام په خپله فرمایي خیر القرون قرنی، زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مقدس مکه نشته. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. نبی علیہ السلام فرمایي زما دوست سره که چا دشمنی وکړه زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی، اعلان جنگ. نو اول نمبر اولیاء کرام څوک شو په مقدس مکه؟ صحابه کرام، د حضور پاک مرګري. هغه مرګري چې نه نارې ته کتلی دي، نه لوږې ته کتلی دي، نه تندې ته کتلی دي، نه شلېدلې جامې ته کتلی دي، نه پلار او مور ته او کلي او قوم او دولت ته کتلی دي، خو چې حضور پاک مبارک فرمایي را پاسه ورمنډوئ. پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، بچې هم پرېږدي، قوم هم پرېږدي، دولت هم پرېږدي، هر څه پرېږدي. دا نه وایي چې صاحب پرېږه ډوډۍ خورم، صاحب د واده شپه مې ده. نه، حضرت حنظله رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري. صاحب دا خو د واده شپه ده که نه، سبا به درځم. نه، حضرت سعد رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري، واده به خپل کار کوي. رسول الله مبارک میدان جنگ کې واده سره به څه کوم؟ دې ته بیا نه ګوري، نه واده ته ګوري، نه د واده هغه خوشحالۍ ته ګوري.
نه دې ته ګوري چې دا مې بچی دی. حضرت ابوبکر صدیق جنگ کې میدان کې بچی پسې منډه وای. نه دې ته ګوري چې دا مې ماما دی. حضرت عمر فاروق فرمایي ماما مې د ټولو نه مخکې دی وجنه. نه دې ته ګوري چې دا مې تره دی، نه دې ته ګوري چې دا مې پلار دی. نه بس دا الله د پیغمبر حکم میدان ته دانګلي. دې ته هم نه ګوري صاحب جامې مشلېدلې دي. صاحب دا خو زما لویه کارخانه ده په مکه کې او لوی جیداد دی د ما په مکه کې او بال بچ مې دی او سخرګنۍ مې ده. دا بس حکم نه هجرت دی دی چې استم نه دی. د دې نه غټ اولیاء په مخ د ځمکه بل څوک شته؟ کوم سړی چې د الله په لار کې د خپل مال نه او د خپل سر نه او د خپلو بچو نه او د خپل مال نه او د خپل کلي نه تېر شي، زما په ذهن کې ورته غټ ولی الله په مخ د ځمکه بل نشته. د الله د رضا لپاره او دغه صحابو زندګي وه. کرامات هم ښکاره د صحابو نه. زمونږ خلک دلته لږ خطا کېږي. که د عقل نه یو ناشنا غوندې کار وویني، که د هر چا نه ښکاره شي دی وي بس دا بزبرګ دی. که یو ساحر او جادوګر کوټګر ورته داسې ناشنا غوندې کرتب وکړي که نه بس دی ویل که دا خو لوی زبرګ دی، چاړۍ په خولې ومنډله. اوس چاړه په خولې منډل له کوم دی نه زبرګي شوه. هلکه دا خو ډېر لوی زبرګ دی. دا ولې زبرګ دی؟ دی خو مونځ نه کوي. نه دا خدای ته رسېدلی د مونځ ته حاجت دی. اوس پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته رسېدلی بل څوک شته؟ هغه خو تهجد پرې نه ښودل، هغه خو روژه پرې نه ښوده، هغه خو مونځ پرې نه ښوده. شین کمیس پې چولی، پرتوک بینی، څښا بین بتیزي، سګرټ بسکي، خپې بلخپې به ګرځي، سرتور سر به ګرځي، غاړې ته به یې 15 ګزه تسبیح چولی او کچکول به په غاړه کې پروت او خیر به غواړي او مونځ به نه کوي، سګرټ او چیلم بسکي. او هلکه دا د خدای ملنګ د خدای ولی دی. ګورې ده ته به غږ نه کوي، د خدای ملنګ دی. کمیس اوچت که پرتوک بینی، شین کمیس یې چول. مونږ خلک دلته خطا شو. مونځ دی یو سړی نه کوي هغه دی ولی شي او فاسق دی. نبی علیہ السلام فرمایي هلکه دا پلان کې سړی خو مونځ نه کوي. جی ایک نماز مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک بغداد میں. یہ خو یو په مکه کې کوي، بل په مدینه کې کوي، بل په بغداد شریف کې کوي. او غواړي خیر دومره چې خدای ته رسېدلی په یو قدم دی رسېږي مکې ته، نو دا د خلکو نه سوال او خیر ولې کوي؟ او د ډېر لوی درجې خاوند سوال خو حرام دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان د مخلوق خدا نه سوال کوي، سوال د قیامت پر ورځ به د په مخ کې اډو کې ښکاري، غوښه به پیني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کم انسان نور درته دلته په لاس کې راکوز کې نور او سپومې درته په لاس کې راکوزه کې، خو د ګوتې د بند عمره د شریعت او د سنتو خلافي دا به ساحر کوټګر جادوګري، دا به نیک سړی نی. اوس به زه د ولی او د الله د نیک بنده جانچ پړتال چې کوم د حضور پاک په وینا دی کوم. چې ورته وایي نو ما ته په سر وچشم، یا وایي نه دی نو نه بی لوړ به څوک پېژني، لوړ به پېژني چې دا پوهېږي که نه. سره در به څوک پېژني، زرګر به پېژني. ما له کروړې زه په سرو زرو څه پوهېږم؟ زه نه پوهېږم. هغې سره یوه راکوټې غوندې کاڼې دي، په هغې یو مږي نو پته لګي چې دا سره زر څنګه دي، او د هغه کاڼې نه پته لګوي چې دا ښه زر دي او که بېکاره زر دي. څو کیرډه دي، کیرډ ورته وایي که څه شی دی. که ما له دې راوړل او زه په تور کاڼي مږم نو ما ته څه پته لګي؟ دارنګې زما رونو د اولیاو د بزرګانو کسوټی، هغې کاڼي ته کسوټی وایي، هغه د حضور پاک مبارک وینا ده، د دواړو جهانو مبارک سردار د الله قرآن چې وایي دا سړی به ولی دی او نیک دی، بېشک به وي. او چې هغه وایي نه دی نو نه به وي. صحابو نه شوي دي. صحابو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست، په دا منبر، او د میاشتو په مزل لښکر لري دشمن سره جنګېږي، او د لښکر مشر کمانډر ان چیف چې و هغه ساریه و، او دې د جمعې تقریر کوي حضرت عمر رضی الله عنه دې ځای نه آواز کوي یا ساریه تو الجبل الجبل، ای ساریه غر نه ځان وساته، دې غر ته وګوره، غر نه ځان وساته. دا آواز یې وکړه او خپل تقریر یې شروع کړ چې کوم صحابه ورته تابعین ناست و، چا وی عمر صاحب څه ناشنا واقع ورته پېښه شوه، ځکه یې تقریر په دوران کې آواز وکړه، چا وی یاره بوډا دی کمزوری دی، پوه نه شو. هیبت او جلال خو زیات و، چا تپوس هم ونه کړی شو. هغه د ساریه لښکر چې څه موده پس راغی واپس، چا ته تپوس وکړه هلکه فلانکې جمعه باندې فلانکي ټیم خو څه ناشنا واقعه نه وه پېښه؟ وی ولې نه؟ څه وی دشمن سره هم جنګ کوو، دشمن مخکې د مونږ ورپسې یو، دشمن مخکې د مونږ ورپسې یو. وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو، ای ساریه الجبل الجبل، دې جبل نه ځان وساته، غر ته وګوره، غر ته متوجه شه.
وی چې ما دا आवाज واورېد وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا د عمر فاروق आवाज دی وی چې شاته مې غر ته وکتل په غر را پسې بل لښکر را روانو که د عمر आवाज مې نه اورېدلې مونږ خو مخکې خیال و شاته نو دل کړی به خو چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجي شو نو هغې له مو شکست ورکړ ناس په مدینه منوره کې د میاشتو په مزل لښکر لرې دی د مدینې شریفې نه یې وینم او आवाज ورکوي هلته یې اورېد دې ته کرامت وایي کرامت شرافت او عزت ته وایي د یو نیک انسان نه د الله د نیک بنده نه دا پکې شرط دی ګورې د الله د نیک بنده نه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شو نو هغې ته معجزه وایي خو دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده د لاس که د یو کوټګر او جادوګر نه د لاس نه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی کرامت او دې څیزونو کې فرق دی کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي هغه د الله له طرف نه او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړوي هم ناشنا شی وي یا دا ساحران کوټګر چې کوم کار کوي لوټه اوړه کوي پکې اوبه را پیدا شي چاله په خوله منډي شیشې خوري دا هم ناشنا کار دی لیکن دې کې استادي شاګردي چلیږي یو جادوګر نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي داسې ده که نه ده د یو ساینسدان نه دغه د جز جوړولو د بم جوړول چل یو زده کوي او د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د دې اسباب مادي بي مادي یو بل نه چل زده کوي نو استادي شاګردي پکې چلیږي د کوټګر شاګرد کوټګر دی د بل نه چل زده کړی هغه د بل نه زده کړی دی او چته هم دا اورېدلی دي چې د سلیمان علیه السلام زوی هم به تخت هوا ګرځو چته هم اورېدلي دي چې د نبي علیه السلام مبارک د بوتو نه اوبه بهدې نو د هغه د نوسونه حسن حسین یا د هغه د صحابو نه دا چل زده کړی نه په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي د هغې داسې اسباب نشته چې یو بل نه سړی زده کړي او استادي شاګردي پکې وچلېږي د هغې ډایرکټ تعلق د الله سره دی الله چې غواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کړي چې ونه غواړي نه به ښکاره کوي او ساحر او کوټګر خو هر وخت چې غواړي هغه خپل کار کوي هغه سره څه اسباب وي خو موږ یې نه موږ پرې نه پوهېږو او پیغمبر سره هېڅ اسباب نه د الله ولی سره هېڅ اسباب نه چې الله غواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ دا به معجزه او چې الله غواړي او د نیک انسان د لاس نه یو ناشنا کار ښکاره کړ هغې ته به کرامت وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي بخاري شریف کې حدیث چې یو ځل حضور پاک مبارک له میلمانه رالل وی اواز یې وکړو چې ځان سره چا سره یو کس ډوډۍ وي دویم دې بوځي که چا سره دوه کس ډوډۍ وي دوه دې بوځي درې دې بوځي دا میلمانه کور ته بوځي وی ما ځان سره دوه کسان بوتله زوی یې دی هغه وایي چې بابا مې میلمانه ما ته حواله کړل چې دا کور ته بوځه هغه زمانه کې دا 70 آیاتونه لانو نازل او ابوبکر صدیق لاړه نبی علیه السلام سره وی میلمنو ته موږ ډوډۍ تیاره کړه ورته م کېښوده وی میلمنو وی چې د کور خاوند څه شو وی موږ ورته وی چې د کور خاوند لا نشته ډوډۍ خورئ وی چې موږ خو دا ډوډۍ نه خورو تر څو چې د کور خاوند نی راغلی وی موږ ورته وی ګوره که هغه راغی نو خفه به شي او ډوډۍ وخورئ بس هغه لاړ نبي علیه السلام خواله او موږ دله ډوډۍ تیاره کړه وخورئ وی میلمنو وی چې نه د کور خاوند نی راغلی موږ یې نه خورو وی زه خو پوه شوم چې اوس به مې بابا راځي ما ته به غوسه چې تا میلمنو باندې ډوډۍ ولې نه خوړلې حالانکې میلمنو په خپله نه خوړه وی دې کې مې د بابا اواز واورېده وی د کټ لاندې پټ شوم عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق دی وی چې پټ شوم چې څنګه کور ته راننوت د بیبي نه یې تپوس وکړه چې میلمانه څه شو وی هغې ورته وی چې دغه دې ناست دي ډوډۍ مې پرې خوړلې ده وی هغه مور مې ورته وی چې ډوډۍ خو ورته مونږ کېښوده خو هغې خو وی چې مونږ یې نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه راغلی وی ما ته یې وعده وکړو چې فلان کې روزه ما ته غوسه وی زه راوتم یېرېدم چې بابا زما غلطي نه وه مونږ خو میلمنو ته ډوډۍ کېښوده خو چې میلمانې نه خوري نو مونږ څوک وی ابوبکر صدیق ډېر غوسه و چې دا ډوډۍ واقعي میلمه ته چې ډوډۍ کېده او نه خوري دا بیا به ګرمې او بیا به اور بلې را خو څه ګیس خو نه دی هغه زمانه کې ګیزونه میزونه خو نو ګران کار حضرت ابوبکر صدیق غوسه شو تا ته چې ډوډۍ کېښوده ډوډۍ ولې نه خوړه نیک بختیانو وی ته نه مې مونږ ځکه ونه خوړه وی خپ زیاړو خورم نه قسم دې که مې وخوړه ابوبکر صدیق میلمنو وی چې ته نه خورې د مونږ هم دې قسم یې که مونږ وخوړه خدای کور کې لانجه جوړه شو لیکن ګوره نیکانو بندګانو ته که زمونږ د دې زمانې وځې چوکه ورته لاس کې ډوډۍ بدله راوله نه خورئ لا قسمونه خورئ ځای که نه دی نه هسه وایي وی ذاک من الشیطان وی دا ما چې قسم وخوړه تاسو دا شیطاني اثر اله ښځې راوړه ډوډۍ توبه ګوتې پکې ګنده کړې دواړو میلمنو هم ګنده کړې د میلمنو نیت هم روغ و هغې وی چې ډوډۍ خو لږه ده نه هسې نه مونږ یې وخورو د کوربه رانه اوږې پاتې نه شي دې به راشي اوږې به پاتې شي پرې چې کوربه نو په شریکه به خو لږه لږ ګزاره به وکړو عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی فرمایي چې ډوډۍ کې مې شروع کړه مونږ هم کېناستو میلمه هم کېناسته مور مې هم کېناسته ډوډۍ خورو خلاصېږي نه
وی چې نوړی د بره نه اخلو لاندې نه اوچتېږي لکه د چینې د اوبو چې نوړی اخلو لاندې نه اوچتېږي وی موږ هم پې ټول ماړه شو چې خوا کې ګاونډیانو هغې له هم په کاسو کې ورکړه هغه هم پې ماړه شو وی بیا نبی ابوبکر صدیق وی چې ای ښځې دا ډوډۍ زیاته نه شوه وی زما د قسم په خدای وي چې یو نوړی اوچته و لس زیاتېږي په سترګو راته ښکاري وی سار وختي مغه ډوډۍ خوانچه راواغېسته او نبي علیه السلام نه مو لېږل دا برکت د نیکانو د لاس نه چې ښکاره شو کرامت ورته ویلي یو دوه صحابه فرمایي د نبي علیه السلام نه مجلس نه روان شو تیاره ده توره تیاره وی چې توره تیاره دواړو سره کونټۍ وې د یو د کونټۍ نه رڼا شروع شو د کونټۍ لکه د بیټري په شان خلک ویل لکه کونټۍ کې بیټري ده مې دا 1400 کاله مخکې د حضور پاک صحابو ته الله پیدا کړې ده د یو د کونټۍ نه رڼا خطا دواړه پکې روان لار روښانه ده چې یو ځای ته ورسېد یو لار جدا کېده د بل جدا کېده نو چې یو په دې ته هغه کونټۍ کې خو رڼا وه نو د هغه بل کونټۍ رڼا شروع کړه یو صحابي فرمایي صحرا کې روانو لار رانه غلطه شو چې لار غلطه شوه تلم 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 یو زمری را باندې پیښ شو زمری خوله وازه کړه او غړمبېده لکه چې اوږې زمري دی انسان ښکار ورته میلو شي خدای دا څه وشو دا خو په زمري ور پیښ شوم وی بس اواز مې ورته وکړه چې زمريه تم د الله مخلوق او زم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ملګری یم ګوره چې ما ته غږ ونه کړي بس وی هغه زمري چې دا مې وی سر یې ښکته کړه او رانږدې شو لکۍ ترنګول لکه سپی چې سینګ مالک ته لکۍ ترنګوي هېڅ یې به نه غړمبار او نه بل څه او چې څنګه راغی ما سره خوا کې تاو راتاو شو او نیغ روان شو چې نیغ سمن لاړ نو بیا ما ته شاته ګورې او راغی وی زه پوه شوم چې دا زمري خو ما ته لار ښایي وی زمري رانه مخکې دی زه ورپسې زه ورته ما ته لار وښایه وی رانه مخکې زه ورپسې چې کوم دی 2 لارې راځي زه ودرېږم زمري په یو لار دي وی زه ودرېږم چېرې کومه لار به وی زمري راپسې بیا شاته ګورې او راپسې راوګرځېدو او بیا رانه روان شو مې چې همدا ده وی اله زمري پرېښودم چې د هغه صحرا ځنګل نه راویستم او کلي ته یې مخامخ کړم دې ته اوس کرامت حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کسرا د علاقې د بادشاه د فتح لپاره ولېږه دا شد علاقه فتح کړه او کوتاهي به نه کې نیغ پې ورځه چې دې سنګ ورغې کسرا بادشاه هوښیار و هغه کښتۍ ټولې لر کړې وې خو لوی دریاب دی پل پې نشته او کښتۍ هم چې دې لرې کړې نو خلک پسې به پورې وځي دی چې سنګ ورغې سره د فوجه هلکه پل خو نشته کښتۍ خو بادشاه خو خپل طرف ته غونډې کړې دي اوس به څه کوو دا خو میلمانه دي دوی له به د کښتۍ انتظام د کم ځای نه کېږي کښتۍ خو ځان سره د مدینې شریفې نه شي راوړی بلا مزل دی حضرت سعد ابن ابي وقاص ملګرو ته ویل راځئ دنه مخکې کېږم چې به یې دریاب وردو صاحب دا خو ورکوټې دریاب نه دی سمندر دریاب دی دا هغې حصه ده داسې کوې وی نه د الله د رسول د خلیفه حکم دی د رسول هم نه د هغه د خلیفه حکم دی چې ورځئ پې وی زه دنه مخکې کېږم چې ډوب کړم مه راځئ او کې ډوب نه کړم ته راځئ راپسې وی ای دریابه تم د الله او زم د الله د پیغمبر د رسول د خلیفه په حکم زم جهاد د دې دریاب د پاسه ما ته به لار برابرې او چې څنګه په اسور خوشې که فوج ورپسې شو پورې غاړه لاړل او د خپلو اسونو هغه سمان هغه خپې هم په بولمدې نه شوې دې ته کرامت وایي کرامت دې ته نه وایي چې ډوډۍ مه خوره هغه پلان کې دی چې پیر صاحب دی ولې ډوډۍ نه خوري خدای پاکه ډوډۍ خو نبي علیه السلام خوړلې د هغه نه غټ پیر خو بل څوک نه ډوډۍ خو صحابه کرامو خوړلې د هغوی د خو لوی خلک بل څوک نه پلان کې دی کې د خدای ولی دی لویزبرګ دی لکه څه چل دی پکې چې دونه لویزبرګ دی بربند ناست دی نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي بشیر خو جامې اغوندي دا خو ګرمي هم کېږي او یخني هم کېږي نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي جامې نه اغوندي خدای ته وګورئ چې کوم انسان بربند ناست دی او عورت یې ښکاري دا ولي کېدی شي ولې زموږ عقل کار نه کوي عورت یې ښکاري که دې ناپوهه دی خو لیونی شو که نه پوهېږي او که دې پوه دی او روغ دی او بیا هم عورت نه پټوي نو فاسق فاجر دی شریعت مخالف پلان کې دی چې پیر دی ډېر نیک سړی دی د کرامت خاوند دی هلکه ولې او دسمات یې نه کوي یا خدای پاکه او دسمات یې نه کولو او دسمات یې خو چې انسان یې نو خامخا به او دسمات یې کوي نو ما هم یو ځای تپوس کړی مونږ ملکانو لاړو نو چا نه مې تپوس وکړو یو ډېر دسمات یې نه کوي نو هغه خوای ګاونډي نه مې ورته تپوس وکړو مې دا پیر صاحب او دسمات یې نه کوي ماسخوتن مانځه نه پس په تیاره کې راځي دا دسمات یې راته وښیي چې کوي که نه کوي خلکو مخکې خو حکومتیاز یې نه کوي غټ غټ برید پې پرېښي غټ غټ اوږد اوږد برید چې دا شونډې پې پټي دا زمونږ په وطن کې دي په دې پنجاب کې ډېر زیات دي غټ غټ برید او جناب علي هغه د خلکو پیري خلک به ورځي ورته به ناست دي دومره اوږد اوږد برید پې پرېښي
او جناب منځ به نه کوي ګیره به خورئ خو د پیغمبر سنت ته خورئ ګیره خورئ د مونږ خلق مرشد پاک دا زما مرشد پاک دا زما پیر نه جي نه خدای ته رسېدلی دی او جي دا هغه هلکه مونځ نه کوي نه جي مونځ ته ساجد دی خدای ته ورسېد خبره خلاص دا د جنت سند دا د خدای د رسېدو سرټیفیکټ چا وله ورکړی دا خو به الله رسول ورکوي که نبي ګزار بنده دې ولې جوړ نه شم یو بزرگ عبادت کو شیطان ورته आवाज وکړ وی باس ته عبادت ته نور جت نشته بس ته خدای ته ورسېږي هغه کې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې واعبد ربک حتى یأتیک الیقین تر مرګ پورې د الله عبادت کوه واعبد ربک حتى یأتیک الیقین تر مرګ پورې د الله عبادت کوه هغه ته وایي چې د مرګ پورې کوه او ما ته وی بس ته عبادت ته دا شیطان دی وی شیطان پیښم در باندې شیطان او تاسو وی غړولې مې خدا علم په زور رانه بچ شوی وی بیا دې مراتره چالو کړ وی دا علم په زور در نه بد الله په فضل دنه بچ شوم اوس وین کې علم په زور خو بیا مې قبر کې راځم بیا مې غړې وی دا علم په زور نه الله په فضل دنه خلاص شوم نو دا الله ولی بسو کی قرآن شریف وی ها الذين امنوا یو خدا چې ایمان برابرۍ عقیده برابرۍ الله یومنی موجود منی دا ټول کائنات او خالق مالک او دا ټول مخلوق پیدا کون کې فنا کون کې منی کوم خپل صفات ته په قرآن او په حدیثو کې دا خپل صفاتونه الله منی دا خشتو صفاتونه مالک دا منی قادر مطلق خالق حی قیوم دا انوار او دا سپومه راخکاره کون کې فنا کون کې انسان له جون ور کون کې ختمون کې انسان له مرض راوستون کې جوړون کې دا صوت دی الله دا به منی قادر مطلق دا کائنات اختیار من او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري بمنی او دا به ایمانی چې پټولو پیغمبرانو کې خیری پیغمبر او د ټولو انبیاء او سردار او دا الله ټول رسولان بمنی فرشتي دا الله مخلوق ته بمنی کتابونه دا الله دی هغه بمنی د آخرت ورځ بمنی څنګه آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت تقدیر بمنی خیر او شر ارتب بمنی دا الله رب طرف نه دی د آخرت ورځ بمنی پولیس صراط بمنی د قبر عذاب بمنی عرص بمنی فرائض بمنی اذا منذنا فرض دي زبې کوم روزه فرض دي زبې نسم حج فرض دي زبې کوم زکات فرض دي ور کوم با ناروا او گناهونه بمنی کې دا د الله نافرمانی دي نه بزان ساتل وکانو یتقون یو عقیده به برابر او دیم وکانو یتقون تقوا به پکې دیم صفات ده عقیده درست تر مدیدار ده تقوا پکې نشته پرهیزګاری پکې نشته تقوا پرهیزګاری تقوا درې مرتبه به ذکر کړی دا کفر او شرک نه بزان ساتي دیم د ګناهونو نه بزان ساتي دا دیمه مرتبه او دریمه مرتبه هر قصې چې د الله نه مشغولای الله تعالی د پمینس کې رکاوټي لاغې نه بزان ساتي نو چې عقیده او ایمان برابر شو او تقوا او پرهیزګاری پکې پیدا شو الله ویدا د الله ولی دا زما ولی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان عقیده برابر او تقوا پکې د پرهیزګاری پکې رمز کوي او دس کوي تسبیح لري ذکر او اذکار کوي په خپل درود چلیږي په خپل ذکر چلیږي په خپل غیبت او کنزل نه چلیږي او که په خپل غیبت چلیږي پای کنه ګناه شو کنه شو ګناه کبیره شو په خپل کنزل چلیږي د بل سپکه په چلیږي مجلس د ورنی او د بل بد درته وای خو خپل محتاج لري چې هدایت وته شي دی غیبت کی غیبت لوی ګناه ده دی د پردې سپکه وی داري لوی ګناه ده دی په بل باندې خلق دغه کوي چې د خلکو بیعتمادي پیدا شي ټول خلک مال راځي دا خوري لوی ګناه ده دی کبر کوي دا خوري لوی ګناه ده دی د پیسو لالچ خلکو لور کوي خلکو له پیسې اخلي دا خوري لوی ګناه ده دا تقوا نشو ذکر او اذکار الله یادول درود شریف ویل د چا غیبت نکول علماء سره محدثین سره او علماء نیکانو سره محبت مینه ساتل او بدانو ته نیک لارې ترغیب ورکول دا د الله ولی لهم البشرى قرآن شریف کې الله فرمایي دی له وزیر به د قیامت پر ورځ باندې دی له جنتونو به د قیامت پر ورځ باندې دا نیکان اولیاء الله د پنجاب کې هغه دا جنت دا وایي جوړ کړی په دې کې څوک نه وجرتی دي مریدان براشي هغه ولا ټول په پټو کې کارونه کوي ټول ولا خدمت کوي دا مانځه وخت شي الکه مونږ کو نه یاره پیرم کامل دی پیر به مباسي پیرم نبی علیہ السلام فرمایي اے فاطمه زما لور د الله نو یریګا ګوري زری د الله نه نشم